دا یو تاریخي شاعر دی یو شعر ویلی دی بیا شعرونه خو پر صورت چې د حساب د الجبر کړی دغه به هم د خلک وایي دا رقم انسان آیا رئیس جمهور کېدی شي دا خو چور لیونی دی واچه پلیکا زی ساز دا که شاهین صاحب سبا مالی وزارت د لاس ته راځي په خاورو به خبر نه حساب حتی که د مونږ هغه شته حساب یې د ماله یاده ووته اوس به زه د کنټینر پیسې څنګه حسابوم وای اباسینه وروره شاهین صاحب لاړه د مونږ راتلونکی حکومت د دړې واړې که اوس حساب اڅمې چې دا هم له یاده ووته دا چې شی کېده 100 یو تچ شي کېده دغه بل ورور ته شاهین صاحب دغه چپاته واخوار کاکګي سترګې څه دي ابو خالد ابرور السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مهرباني چپا ورور ستړی مشه سلام علیکم ورور په خیر تکړه سلامات یاست جوړ روغست بیخي د الله په سال د بولدک کې بولدک چا سره د استاد سره د بولدک خو الحمدلله استاد مرصدا سار وخت را سونی وي شادر سونی وي ورور دا طالبان را سونی وي بیخي ډیر طالبان راغلي و وسم د خوشحالي ټکان په بولدک شروع و نو زموږ خو هیڅ واکو اختیار نشته زموږ مشران چې کوم واغه نن چورلکې را لغې رسیو وړل کندهار ته دا څه وایي خلکو دا فکر کو چې چورلکې دې د پار راغلي چې تاسو وژغوري بولدک ونیسي هغه مشران در څه ویوړل موږ خو دا خیال و موږ خوشحاله سولو چې اوسپنه یو ټک به جوړ کړي شی به وکړي نو هغه چې موږ کتله مشران ټوله راسه ټول سول هغه یې یوړله موږ یې پرېښولو نو موږ بیا قرارګاه او دا لاکې هم ټوله پسې ور پرېښولې نر کار مو دغسې ورسره په کار ده دوی به مزې کې 12 رقمه غواچې به خوري تاسو به جنګ کوئ عجیبه نه ده نر کار دی کړی چپا وروره نو خو مجبوره د هغه ته سولو نو خو داسې خبره وه چې مشران ته موږ وکتل هغه کاکې په بله ورځ ویله ول زه به داسې وکړم ول چې بولدک یې ونیوي ول زما د سیم په هغه ورځ پانسۍ کوي هغه چې موږ کاکې ته وکتل کاکۍ ورک دی په هغه ورځ نشه و زما د خیاله زوی مړي که څه بله و هغه والي دی یا کاکۍ نه دی دا د ایوب کاکۍ ښه ایوب کاکۍ هم نسته دا ټول سره ښه دا لاړل اوس په کندهار کې هم ځایم نه وي په کندهار کې خو دغه یو هغه زموږ تاجدین خان چې دی تاجدین خان خو هم ګر سره ورک دی دغه ګر سره غږ نسته یو دغه یو پنډ لالی نومیږي که چیش نومیږي دغه راغلی دی اوس لیونی یا دی لالی هغه چیرې ده دا خو د دې څو ورځې دلته دوکانو مخ ته ناست ویل ول زه به داسې وکړم دا هغه هم اوس ورک دی غږ نه کوي هغه هم ورک دی او تادین نه خو ګیله مه کوئ هغه ګوړه خوړلې او ویده سوی ناګوړې خولې نه اخوا دوخوا ګوړه لږه راتوی سوی هغه میګتنو خپل سوري ته کش کړی ده او په د دروازې سره خو داسې خوشحالي وې دغه چې ما ورته وکتل ډېر به مې زړه درد وکړي دا مومنان ګرده پر د طالبان راټول و په موټرانو کې سپاره دغه دا ته چې عکس لګولی دا خو د سرحداتو مسؤل ټاکل سوی دا چپا دا چېرته و که داسې خو لار ورکه ده ولاکه چې چېرې تللی دي ځای نه دي ولاکه دا وای طالبانو بولدک ته لېږلی دا خو په سترګو کوږ ده دا وای میدان ته تللی کابل ته بیخي ورک دی دا نه معلومېږي چې چېرې دی او د دې خو نو ډېر بس د مومنان خوشحاله و خاکریزوال چېرته ده خاکریزوال
یاره زه چې همسهار به یې ټوله استولي د هغه خو به زه هم وختي راوتلي دغه د بولدک څو مشران چې پاته وه دغه یې نن مازدیګر د تیارې رالې دغه ته بولدک ته کښېنولې نو زموږ د هغه خیال و چې یو شی به وسي د تاسو خو څه ملګري لکه پنجاب خاتم تښتېدلي دا سرحدیان پنجاب پلاته خو هغه و د شرو اوبو سره یو څه اوښتي دي د شرو اوبو هغه د لوړې خوا دلته دروازې کره بندې کړې دلته خو موږ نه سوای اوښتلی ښه بیخي صحیح ده بیخي صحیح ده زه الله دې نورم توفیق درکړي ګورئ جنګ ونه کوي د مونږ تاسو نه هیله دا ده چې وژل کېږئ په خدای دغه وینه مو چټي ضایع کېږي کور به لرئ ژوند به لرئ په دغه وجه مشران هم چې تښتېدل تاسو هم بس منډه کوئ تښتئ مه الله طالبان مو وژني نه سلا ورکړئ ټانګونه ورکړئ خرچه مرچه درکوي نن یې مې د بولدک لغړیانو ته ټول ته نسوار مو اخیسته پیسې یې ورکړلې چې زه یې بالا لاړ سئ وایي هغه یې ورته ویل چې په 5 کسانو یو ټوپک راکړئ سرکنداره څوک څه راته ونیوی طالبانو ورته ویل چې هېڅ هم درته نه وایي زه یې په مخه مکه دا څو میاشتې کېږي موږ ته خپله تنخوا نه وه راکړې نن موږ خوشحاله سولو 15 زره 10 زره یې راکړلې کور ته ولاړو کور ته مې شی مې یوړله بیا خو به نه راځي جګړې ته انشاءالله که نه یاره د دې جګړې ته خو بیا توبه ده نو که امریکایان راغله بیا هم نه راځي که امریکایان راغله بیا به ورته راځو نو و توبه خدایه دغسې خلک دي شاهین صاحب دا څه کوي دا غلامۍ نه د لا توبه نه دی ایستلې دا څه بلاوي دي یا نو په امریکایانو خو بیا موږ نازیز وو ښه په هغه نازېږئ ورور تاسو مایک لږ بند کړئ قدرمن شئ موږ سره اوسېږئ موږ دا بل شاهین صاحب داسې غواړه چینډخه منډخه کوم سوسیال خور که راغی راجیږې که سمه ده زه ګورم ولس په زرابین کې نه پیدا سکاټ میلر هم ورک دی سکاټ میلر جو بایډن پرون زنګ وهلی شاهین صاحب وای بې خرچه سوی یم مالزه مونږ ګمرکات نیولي دي انشاءالله درلیږو خرچه مرچه درلیږو مه خفه کېږه دا د یوه خبره بل نن بوش یوه خبره کړې زه په هغه باندې هم لږ وضاحت ورکوم ملګرو کومې خبرې چې زه تاسو ته کوم دا افغانان ماته میسیجونه کوي غواړي چې دغه پیغام د دوی نشر شي مونږ یو بله برنامه هم انشاءالله په لاس کې لرو یو واټساپ عمومي لمبر به تاسو ته نشرو د افغانستان له ټولو ولایاتو نه هغه ملګري چې غواړي مونږ سره په اړیکه کې شي د هغوی اواز به هم خپرو که غواړي چې اواز یې خپور شي او پیغام به هم خپرو تاسو کولی شئ چې همغه واټساپ لمبر ته خپل پیغامونه له منطقې نه له حالاتو نه مونږ خبر کړئ د تاسو پیغامونه 10 دقیقو په اوږدو کې مونږ غواړو چې د تاسو پیغامونه خلکو ته واورو نو دغه پروسې لپاره موږ واتساپ لمبر هم تاسو ته درکو تاسو به په خپل مستقیم هغه څوک چې موږ سره په لایو خبرونه کې ګډون نشي کولای د حالاتو د طالبانو له خبرګون او د کابل د ادارې له دوی نه څه خبرګون لري څه تمې لري له طالبانو نه څه غواړي ستاسو مشورې به کاملا موږ په لایو خبرونه کې د دې په خاطر نشرو چې طالبان چې کوم په سنګرونو کې دي په دفترونو کې دي په همدغه میډیا کې دي تاسو نظر د تاسو فکر ځان سره شریکو او د تاسو نظر به ځان سره اخلو مخکې بزو دغه واتساپ شمیرې لپاره چې موږ ترتیب دا برابر کړی چې د تاسو پیغامونه د موږ په دغه 2 ساعته لایو خبرونه کې د 10 دقیقو لپاره یو ساعت د لایو خبرونه چې تیر شي 10 دقیقې به بیا ټول موږ د تاسو پیغامونه فلټر کوو لاند پیغامونه هغه پیغامونه چې 10 ثانیې وي تر دې زیات پیغام که چا راولېږه هغه به موږ نه نشرو 10 ثانیې د تاسو پیغامونه ځکه چې د ډیرو خلکو پیغام شریک کو د تاسو په هر موضوع باندې نظر اخلو د طالبانو پر راتلونکي باندې د راتلونکي حکومت باندې راتلونکي طالبان څه وکړي کابل ګوډاګۍ ادارې ته څه پیغام لري دې په خاطر واتساپ شمیره در سره شریکو هغه کې به تاسو خپل پیغامونه موږ ته رالیږئ موږ به هغه نشرو نو بوش دا خبره کړې چې امریکایانو له افغانستان نه فوج ویستلی دا اشتباه ده بوش ته موږ وایو چې ته هغه بوش یې چې د افغانستان جګړه د په 3 ورځو کې ختموله د تا 2 دورې ولسمشري تیره شوه د افغانستان جګړه دې ونه ګټله ته هماغه بوش چې په عراق د حمله وکړه لیکن ماته دې وخوړله بوش ته دا وایو بوش ابن بوش خر ابن خر تا ته وایو تا امریکایان له افغانستان نه په رضا نه دي تللي امریکایانو دلته ماته خوړله دلته شړل شوي دي له دې هیواد نه په توره شپه د باګرام هغه بیس پریښی چې ته به راتللی او د امن په فضا کې به د دلته خپلو عسکرو ته پیغامونه ورکول تا به په کرسمس کې ورسره ګډون کوه هماغه باګرام نه د تا عسکر
په مړو سترګو په نیمه شپه له دې هیواد نه وتلي. تر اوسه پورې په باګرام کې ګورئ افغانانو، په باګرام کې تر اوسه پورې هغه خونې لا بندې دي چې د امریکایانو اشغالګرو دلته دوی تر استفاده کوله. د کابل ګوډاګۍ ادارې ته د هغه خونو کوډونه لا نه دي ورکړي. هماغسې قلف دي، کوډ سیستم یې د هغه دوی خلاصولی هم نشي، مګر هم چې خلاصوي تخریب به کوي، دروازې به ماتوي. هغه خونې دې پرېښي دي، د انټرنیټ د تا د ډیټا سیستم، د تا هغه غټ غټ سکرینونه چې له دنه به د ولسمشرانو مطبوعاتي عسکرو ته ویناوې کولې، تقریبا د 5 د سینما پردو غوندې هغه د ټول فلج کړي دي. ټول سیستم د کمرو د ختم کړی. ته مات له دې جتللی بوشه، د تا عسکر له افغانستان نه مات تللي، مات سرونه. د تا د جګړې له آغاز نه، له خونړي صلیبي جګړې وروسته طالبانو امریکا ته 240,000 جنازې د امریکانو درلېږلي دي. د تا پلار، د تا زوی، د تا راتلونکی نسل به هم د دې جرأت ونه کړي چې افغانستان ته راشي. دا د یوه خبره. بل ځینو افغانانو ماته پیغامونه رالیږلي چې طالبانو ته ووایي چې د خلکو له ګیرو سره، د خلکو له مونځ او اودس او دې شیونو سره کار مه لرئ، د خلکو زړونه راخپل کړئ. دا به عادي خبرې دي. دغه پیغام مې د هغه ورونو تاسو ته ورسوه. مجاهدین ورونه د ډیر کوشش وکړي چې د مشرانو د هدایاتو مطابق د مخ ته لاړ شي، له ځان نه د ځان فرمانونه نه صادروي، له ځان نه د مخکې نه ځي. ټوله دنیا مونږ او تاسو ته متوجه د افغانان زمونږ ورونه دي، افغانان زمونږ هیوادوال دي. 20 کاله په دې انقلاب کې مونږ ته ځای راکړی، ډوډۍ راکړې دي، مونږ شهیدان یې اوچت کړي، زخمیان یې اوچت کړي، کورونه یې بمبار شوي، بچي واړه واړه بچیان یې شهیدان شوي په دې جرم چې طالب ته ځای ورکړی. اوس د دې وخت راغلی چې دا ولس په تندي ښکل کړي او دته مینه ورکړي. ځوانان در سره کې ښه په نرم او په اخلاقو په ډیر مسالمت آمیز شکل باندې، ډیر په مینه او په محبت باندې دوی ته هغه خپل اصطلاح باندې خپل لارښود وروښی چې ګرانه وروره د ما عزتمنده د ما. دا د افغانانو پیغامونه دي. دې نه وروسته کوشش کوو چې د دوی پیغامونه انلاین دلته تاسو ته د واټساپ له لارې چې دوی میسیجونه کوي هغه به تاسو ته اورو، دا ترتیب برابرو. مهرباني وکړئ. څوک شته؟ نجیب پټان. جنرال صاحب دا یو پیغام دی، اگر چې د پیغام ډېر پخوانی دی، دغه به وارو د ورونو ته که ویډیویي وي داسې وړه کوشش وکړئ چې وړوکی پیغام وي لکه دغه ویډیو کوشش وکړئ که صوتي وي موږ اورولای شو تاسو ته. پیغام چې د 10 40 ثانیو نه یا د 2 دقیقې نه زیات شو هغونه موږ بخښنه غواړو. دغه وار وایه دغه رقم ولس دا علاقه چې طالبان دي د قلعهدار هم دغسې بره میدان وردګ په نوم غلا نسته. یو غل چې گیر کې په سرک یا دوه فقط په مغورت په دار کې وایي قانون ده. بسم الله الله اکبر. د دولت قانون نه ده، دولت جلاله که ولسوالی ته لاړې که محکمې ته لاړې پوه شوې سه مهربان چی شی دی زره پیدا کا 15,000 راکا ولا 1000 راکا هغه قانون نه لري. او د دې قانون د والله اگر زه د قسم کوم ته یو بجې شپې یو له د قصاب یم پیسې جیب کې ملاک لک 2 لک 3 لک خدا ورسیار او جیبونه مې داغي. د طالبانو له دې ګواښ سره مطلب د څه دا چې بولدک مولدک څه دا د خنزیرانو ته بولدک ته نور نشي راتلی. بولدک بالا ولاړی سر راپورته که له قبر نه راځي که طالبانو درنه ونیوی بولدک. واټ از ډیز ورکه. السلام علیکم وعلیکم محمود وروره. دغه عباسین د بولدک معلومات اخلو. دا اوس هم همالته په کرکه باندې ده. عباسین وروره مهرباني وکړه د بولدک وروستي معلومات څو کانټینره پیسې مو نیولې دي وروره د ګمرکاتو؟ مننه جنرال صاحب محترمه. په ابتدا کې خو تاسو ته معلومه ده ته معلومات په لري چې طالبان هغه د ګمرک هغه مهم ځایونه ساده دغه پیسې د شخصي ګرځولې چې هغه ټول دغه افغانانو پیسې په المریو په تاخچو کې دغه پیسې پرتې وي نو دغه د دلته شخصي ملکیت ګرځولې. الحمدلله د اسلامي امارت مجاهدین هغه پیسې در خپل ولکې لاندې راوستلې. کتاج ته هغه اکټو کې په معلومات او کانټینر د پیسو ډاک هغه ورته وخه دی ولسته. سلام ده دا وګوره بسته کانټینرونه په باډه وهلي او شاهین صاحب.
شاهین صاحب دا خو بسته بسته کانټینران په باډه وهلي دي باو وای دا بل کانټینر والا سکه بیا وای طالبان پیسې له کومه کوي وګوره ظالم دا بسته کانټینر ده مخکې شپږ نورم ولاړ دي هغه اعلان دي خالی کړي بیا هغه هم کلدارې اوس وګوره ګمرکونو کې کلدارې او بیا غلامان د پنجاب مونږ یو کانټینر بس پیسې دوی ته راځي لرې که دا باسین وروره دا د مونږ ثبوت سره خبرې کوو